د دنیا واړه بوتان مې ولیدل د مصر په عجایبګر کې میوزیم چې ورته وایي غټ بوتان د لرګي بوتان حتی چې هغوی خپل مړي په کومو صندوقونو کې ښخ کړي وو هغه صندوقونه یې مرستې دي او په عجایبګر کې پراته دي د کاڼي صندوقونه د شوکاڼي صندوقونه د اوسپنې صندوقونه دا پراته دي او د صندوق د پاسه چې کوم سر دی هغه بوت دی بوت په هغې د بوت نشان د فرعون نشان بوتان یې څو فرعون د دې نمرود بوتان دا چې کوم د حضرت ابراهیم علیه السلام مقابله ورسره راځي د بوت پرستۍ او دور تېر شوی اوس هم شته ځای په ځای ورشئ وګوره ستا په دې نږدې ګاونډ کې د هندوان څوک دي بوت پرست رام 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 کوي او بوتانو ته سجدې کوي لګیان او د غوا بوتیازې څکي خو لکه د هندوستان او د پاکستان جګړه او دا دی هغه دي چې چا د غوا موتیازې څکلي دي هغه د هغې قوم چې د خپلې سوچه مور پی څکلي دي مقابله نشي کولی انشاءالله دا به شکست مونی غوا موتیازې څکې او راځې مسلمان سره جنګ کې او په جومات بمباري کې صرف خدای مونږ ګوري چې مسلمان کې یو جذبه شته او که نشته جهاد الله په رسول الله مبارک او د هغه په صحابو کړی دی ګوري چې دوی د الله پاک د دین دپاره سر قربانۍ او که نه قربانۍ دا یې د مخکې نه یو سلسله را روانه ده خدای به شکست ورکوي که خیر انشاءالله او زمونږ د ملک او د پاکستان به خدای پاک همیشه حفاظت کړی دی والله به حفاظت کوي بهر کې زمارونو چې د سترګې وغړولې بابا ته یې دا څه کې اوچ خوښه بچې نه نه دا څه کې په خپلو لاسونو دې وله سپېمې جوړې کړې پوزه دې وله جوړه کړه په خپلو لاسونو وله خپې جوړې او بیا به دا دته به رام رام کې دته به جسر کې دنه به غوښتنې کې مور ته به یې وې په کور کې دنې بت پرستي شروع یې مور دا څه کې لال قوم کې به لګیاو او قوم ته به نصیحت کو چې د خدای خاطر وکړې مه کوئ عقل هم شته که نشته په کوم لاس چې کوم شی جوړ کې د سجدې قابل دی چې ته به هغې ته سجدې کې او دې به خپل لاس جوړ کړي دا څه کوه خبره خوره شوه چا به ورته غږ نه شو کولی ولې ځکه پلار یې د بادشاه د نمرود بادشاه د دربار کس او په قوم کې نور هم یوازې بت پرستان نو چا به د ستورو د انور او د سپومۍ عبادت هم کوو ها ستوري راښکاره شو تاسو څه چې دا خدایان دي دا مو خیال دی چې روز شو څه شو خدایان سپومۍ راوخته ستاسو څه خیال دی چې داس خدای دی آی چې پرېوت څه شو خدای نور راوخت هلکه دا جوړ ستاسو هغه لوی رب دی چې پرېوت څه شو خدای زما الله هغه وخت دی زما الله هغه موږ ته ښکارېږي نه خو دا هغه چې دا څومره کائنات او قدرتونه دي دا ټول د الله دی او دا نه غیبېدو والا دی او نه ختمېدو والا خو الله څه کوي راخېجوي بادشاه لاله بلکې بعضې روایتو کې راځي چې پلار په خپله بادشاه له بوته چې بادشاه سلامت زما دا زوی دا خبرې کوي او هسې نه چې سبا ته وایي چې ستا زوی دا چل کوو ما ته دې ولې نه وی او بادشاه څوک نمرود متکبر د زمانې هغه به هم ځان ته لوی خدای وی یو څو بادشاهانو چې د هغوی په ټوله دنیا باندې حکومت تیر شوی دی یو پکې دا نمرود دا کافر بادشاه دی په ټوله دنیا د حکومت یو اسکندر ذوالقرنین دی په ټوله دنیا حکومت یو حضرت سلیمان علیه السلام دی په ټوله دنیا باندې د هغه حکومت یو بل بادشاه هم تیر شوی دی بخت نصر بابلي د هغه هم په ټوله دنیا حکومت او دا زبردست متکبر هغه به وي انا ربکم وایي زه ستاسو خدای یم څنګه چې فرعون د خدای دعوه کړې وه هغه به وي انا ربکم الاعلی لوی خدای یم دقه رنګې نمرود هم وي زه ستاسو خدای یم لوی ابراهیم علیه السلام سره څه باس هم شوی دی ابراهیم علیه السلام ورته وایي ته خدای نه زما بل الله دی بل خدای دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي دي وایي ستا خدای څه کوي وایي زما الله یحیی و یمیت څوک وجني او څوک ژوندي کوي چاله ژوند ورکوي نمرود وایي دا کار خو زه هم کولی شم یو سړی یې راونیوه او هغه یې مړ کړو دا ما مړ کړ
او یو بل سړی په جیل کې پروتو د 500 اډر په خاتلو وې دا مې پرې خدا مې جام دی کا ما مقلو کله جون خو دې ته نه جون دې ته نه جون دې ته وای چې د مور په ګیړه کې هغه نطفه سلويخ ورځې بیا سلويخ ورځې لوتله شي او د هغې نه پس سلويخ ورځې د غوښې ټوکړه ده او د مور په ګیډه کې پکې الله سا واچي دې ته جون وایي داسې وکړه یو سړی دې پرېښو ما وله جون ورکړه جون خو تا ورنه کړه مرګ نه به بچ شو جون خو دې ته وایي چې د چرګې اګې د دننه پکې سپین او زیړ پراته دي او چې د چرګې د خېټې لاندې هغه حرارت او هغه تو یا نن سبا په مشین کې واچوي او هغه تو ورته ورسېږي دننه د هغه سپینو د هغه زیړو نه الله بچی جوړ دې ته جوړ هغه بچی په دې هګۍ کې دننه پروت دی اکسیجن ته ضرورت نشته او چې کله د هګۍ نه راووته ځکه نه ته اوس په دې سپېمو ګوتې کې د پاسات به مړي دا خشته بچی ښکلې خشته په هګۍ کې دننه د هغه زیړو د هغه سپینو نه دا چا پیدا کړه الله دا خو لا غټه هګۍ ده ورشه د مرغۍ بچي ته وګوره یو پوټې دونه غوندې هګۍ ده او بچی ترې روزي په جاله کې پروتي او هغه مور له الله پړه کې دا چورې چې د بچي له شا به خوراک راوړه اوله خوراک راوړي په دې خوله کې ورته اچوي او دا بچي چینګه چینګه کوي او خوله والي دا نمرود پیدا کړی نمرود د خر بچي شته او مرغۍ پیدا کېږي څاروي پیدا کېږي انسانان پیدا کېږي او د نمرود نه مخکې د پلار چا پیدا کړی د نیکه چا پیدا کړو دا بېوقوف دی قمقل دی خو چې سوی څوک ورته ویلی نه شي که نه ټول خلک خو دې لاندې دي څوک ویلی نه چې بابا دا ته دروغ وي چې وایي خو به زوړ قندار ته یې رسوي په هغه ساعت یې بېغمه کوي قمقل د هندونه او د مشرک نه قمقل بل نشته د الله دا دومره کائنات او قدرتونه چې موږ ځان ته رامخ کېږو په خدای که د الله د یو ګل په پاڼې په شان پاڼه هم څوک جوړوي پلاستیکي د دنیا ګلان خلکو جوړ کړل نری نری پاڼې هم جوړ کړې خو په د ګل په پاڼه کې چې کوم لطافت نرموالی او کومه خوشبویي د دوی دې پکې پیدا کړي ډیزاین او نقشې به د دنیا جوړې کې د دنیا نقشې به جوړې کې خو چې الله کوم شی جوړ کړی دی په خدای چې هغې کې کوم خوند دی او لذت دی ځکه نه دنیا امونه هم خلکو جوړ کړل او سیوان هم جوړ کړل ډیزاینونه خلکو په دې المارو کې اچولي دي هغه خوند پکې پیدا کا هغه اوبه پکې پیدا کا په یو مالټه کې چې الله کمې اوبه پیدا کړي او کم خوند پکې الله پیدا کړي په ام کې چې الله څه پیدا کړي دي په کجوره کې چې الله کم خوند پیدا کړي دي په ګلي په بند کې چې الله کمې اوبه پیدا کړي دي خوږې په خدای د خدای کائنات مخلوق به د خدای سره شریک دی خو ابراهیم علیه السلام ورسره نورې خبرې ونه کړې ورته یې ښه دی یو کار دی زما رب چې دی دا انور د دې مشرق نه راوباسي او مغرب ته یې روان کړی دی ځکه تا کې زور وي نو د مغرب نه راواپس کو د مشرق ته راوړه فبهت الذي كفر والله لا يهدي الله کافر ته هدایت نه کوي ظالم ته خدای نه کوي بدقل ته کې هغه چپ شو دقه دعوت د ابراهیم علیه السلام معشوم دی نمرود دی بوته نمرود ابراهیم علیه السلام ته وایي دا زوی دی بوز عمره لاره کوټې دی کوسې وجنم خلک وایي ماشوم یې مړ کړه زه دې به ټیک شي په خپله په پلارو کې یو ځل پلار یو بوت جوړه او هغه ښه مزېدار ښکلي بوت جوړ کړی او د هغې زمانې یا مالوچیا ټوکړه دی ورته لګولو د عزت دپاره او ښه قیمتي جوړ کړی چې دا به په ډېر لوی قیمت زه خرڅوم ډېره زیاته خواري ورسره کړې وه چې پلار یې بار ووت ابراهیم علیه السلام راغی بوت ته یې پکې پړې واچو او په اوږه باندې پړې ونیو او بار یې راښکه په دې لارو کوڅو کې چغې یې والې وی هغه شی خرڅوم چې فایده نه رسوي او تاوان رسوي چې خلکو را منډه کړي وایي دا خو زموږ خدای ځان پسې راکاږي ای خدای مو بېخو خدای له پکې پړی اچولې زر خلکو روچت کا پلار راغی ابراهیمه دا څه کې نو ایمانه دې ځان خلاص کړي که څومره مې ذلیله که چې په دا خاورو کې مې راښ کا دا ستاسو خدای دی او چې لا ماشوم دی ماشوم بعضې روایاتو کې راځي بعضو کې چې ماشوم دی او دی پلار یې لګیا دی هغه سره لکه هلک اوس چې دا خال کوي مونږ ته سټک او سولې وایو لګیا دی هغه سټک سولې ورسره دی او د هغه بوته هغه پوز او هغه جوړوي هغه ډیزاین جوړوي به ده به څه چل وکړو ده به سوک ورکړه چې سوک بیا ورکړه غټه دړه به ترې جدا شوه ابراهیم غرق دې کړو ما څونه خواري ورسره وکړه بوت پوزه خو دې والوزوله
دقه خدای دی قرآن شریف کې الله فرمای وی هغه بت چې د ځان نه ماشي او مچ نشي شړلی تاله به څه خیر درکړي بهر کې خپله خواري وکړه حضرت ابراهیم علیه السلام او په عراق بابل ښار کې پیدا شوی او دغه د نمرود دارالخلافه هم وه اخره کې نمرود وی چې دې سمیږي نه زه راته صرف غټې غټې خبرې کوم جلکې درته بیانوم چې د ابراهیم علیه السلام هغه لوړ شان تاسو ته معلوم شي بس هغه نوره پوره قصه واقع ما مخکې وروسته ویلې بس هغه حکم وکړه چې بې د دې نه بل کار نه کېږي چې دله مونږ سزا ورکړو زه دې خوښه د دې به د اختر میله لګې ده او چې کوم لوی مندر به و هغه مندر کې یو غټ بوت به پروت و لوی مندر کې غټ بوت او گیر چاپیره به واړه خدایانو دا د دوی مرکزي مندر و لوی مندر لکه زمونږ چې غټ جومات یو غټ بیت الله ته سړي دقسې یو مندر دوی چې به کله میلې له تلل بار به وتل درې څلور ورځې به یې شوې شرط شرابونه وڅښل بدعملۍ به یې وکړې بیا به رالل نو دوی به دا میوې راواغېشتې او دا به یې په لوښو کې واغېشتې او د هغه بوتانو مخې ته به یې کېښول چې موږ راشو دا به برکتي شوي زمونږ د دې خدایانو نظر به پرې لګېدلي نو چې راشو بیا به یې خورو هغه هر څه سامان یې د بوتانو مخې ته کېښودل او دوی میلې له لاړل ابراهیم علیه السلام ته وی راځه کنه مونږ سره میلې له لاړ شه دی هم بلد او چې مونږ سره بلد شو هغه ته انی سقیم زه جوړ نه یم زه بیمار یم او واقعي د ذهني ټینشن نه غټه بیماري بله نشته او چې قوم ته ګوري چې دا په زرګونو لکونو خلق د خدای دشمني کوي او دا به ټول دوزخ ته ځي نو د پیغمبر ډېر لوی ټینشن یقین په خدای کې مونږ هم چې داسې ګورو بعضې خلکو ته او دا بعضې خلک د دین نه بیزارې او سم په خدای خفه کېږي مونږ وایي ګوره مست دی په مخه اخیستی دی ظالم مست دی په مخه اخیستی دی اور ته روان دی اور ته یا د خدای نیکبخته توبه وباسه الله مه خفه کوه نو پیغمبر به څونه خفه کېږي نو دا ذهني ټینشن و انی سقیم ما طبیعت برابر نه دوی لاړل خو چې دوی څنګه میلې له لاړل نو ابراهیم علیه السلام تبرګي له ورغی تبرګي یې راپوږه کړه او په مندر باندې ورغی او چې مندر له ورغی قرآن شریف کې الله وایي څه منګړت خبره نه ده نو مخې ته د دنیا خوراکونه د بوتانو پراته دي نو له اول خو یې آواز ورکړو ما لکم لا تأکلون بلاګانو دا ولې نه خورئ سامان د تمخ کې پروت دی او نه خورئ ما لکم لا تنطقون دا خبرې ولې نه کوئ جواب راکړئ کنه ولې نه خورئ مطلب دا دی چې خبرې خو نه شئ کولی خوراک په مخ کې پروت دی هغه نه شئ خوړلی او خلکو له به رزق ورکوئ خلکو له به ډوډۍ ورکوئ خلکو له بچي ورکوئ بس شروع یې وکړه په هغه بوتانو باندې او داسې ټکو سترې کړل که نه مړه تبرګې وله روبرو او څوک پوښتنه ښه وسې پې وکړه ټول بوتان یې په هغه تبرګي ټوکړې کړل او بیا تبرګې راواغېسته هوښیار خو الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مونږ ته دا وجود معلومو مخکې نه مو له هدایت په لکې اچول هغه تبرګې راواغېسته او د غټ بوت په اوږه کې یې ویزان کړ غټ بوت دی کې مې یو چلو اوس چې هغوی څنګه د میلې نه فارغ شو او وزګار شو او رالل او نیخ دره د بادشاه او د وزیرانو په مندر باندې ورغلل چې ګوري مندر کې په خوراکونو کې ټولې د بوتانو ټوکړې پرتې دي ټول بوتان ټکو سترې پراته دي د چا په سیوانو کې پوزې پرتې دي او د چا په هغې کې غوږونو لاسونه پراته دي ګډوډ او غټ بوت بابا نیغ ولاړ دی او د هغه اوږې ته دغه اړم کړی دی څه ورته وایي څه ورګې چې رالل ویې کتل هلکه من فعل هذا بآلهتنا څونه قمقل دي دا زمونږ خدایان چا والي دي آلهتنا زمونږ دا خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده دا پوزې ته چا ماتې کړي غوږونه ته چا مات کړي دي دا سرونه ته چا مات کړي دي دومره قمقل بې وقوفه چې ستا خدای د ځان د چا نه نشي بچ کولی تا له به څه خیر درکړي
وی لکه سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، یو لک دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي، د دې بوتانو سره دشمنی ده او ابراهیم یې نوم دی، دا مغه کړي دي. نمرو دی راوړی چې څنګه یې راوسته، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم تا دا کار کړی دی زمونږ د خدایانو سره، ځکه د بل چا خو دې سره دشمني نشته، ستا سره دشمني ده. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي ګوره ټوپک چې چا سره یې ډزه کوي، لور چې چا سره یې څوک دې ومنتل چې هلکه دا ګیا د ما چا پرې کړې ده، وګوره چې چا سره لور یې ګیا به هغه ریبلې به وایي چې تبرګې د دغه مشر بابا په اوږه کې پروت دی. بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، دغه مشر بابا چې دی باباجي، دا غټ باباجي د دا لوبه کړې ده، ځکه شیخ سره تبرګې د هغه په اوږه کې دی، او د دې نه تپوس وکړئ که په خپله به راته وایي دا خو خدایان دي ستاسو خبرې خو کولی شي خیر درکوي، نو دا په خپل به راته وایي چې مونږ چا وجلی. یو بل ته یې وکتل که نه، نو پړک یو بل ته وایي اوفل لکم، یاره مونږ ډېر قمقل یو ښه، هی ته خدای مو بې خو باسه پټ پټ ښکاره خو غږ نه شي کولی، نمرود نه یارېږي، یاره مونږ ډېر قمقل یو، ډېر بې وقوفه. ابراهیم علیه السلام د دې دا مطلب نه دی چې دې مشر وجل کړي دي، مجل دا څه دی، هغه شکل یې شکل داسې دی چې سړی وایي چې هلکه دا خو د عیاذا بالله دروغ وایي، دا خو هغه وجل نه دی کړی، شکل یې داسې د خبرې. نور دی په هغې الزام راوسته، په هغوی الزام هغې ملامته کول چې هغې به په خپله ووایي چې مشر غزار کولی شي. نو بس ابراهیم علیه السلام ته خوله جوړه شوه که نه چې غزار نشي کولی، دا خپل بچي نشي بچ کولی، خبرې نشي کولی، تاسو له به خیر د کم ځای نه درکړي. زمارونو فیصله نمرود په دې وکړه چې د سره بل څه نه کوو، داسې نه وجنم، داسې که مې مړ کاړو څه پته به یې ونه لګېږي، داسې وجنم چې سبا بل څوک زما د خدای نه انکار ونه کړي، په داسې طریقې وجنم چې سبا بل څوک زمونږ د دې دین نه بیزاره نه شي، وی خشاک راوړی اور بل کې اور کې غورځو. خشاک نمرود بادشاه د اډر وکړو، یو میدان یې خوښ کړ او هغه میدان ته د دنیا خشاکونه راغله راورسېد، او خلکو ته یې وی دې کې ثواب دی چې زمونږ د خدایانو سره چا دشمني کړې ده او زمونږ خدایان یې وجلې دي او دله اور بلو پکې سوځو، په دې کې ډېر لوی ثواب دی، زمونږ خدایان به خوشحاله شي چې زمونږ دشمن هم په اور وسوځو. راوړی خشاک، هر سړی به ته ګېډې د خشاک بیا راوړ، بوډا به هم ته، بوډی به هم تله، ماشومان هم تللی دي چې د چا وس کېده، که لږې کېده او که ډېرې کېده، وایي مونږ د خپلو خدایانو بدلل، د خدایانو دشمن مونږ سوځو. بلا خشاک یې راوړو، داسې ډیري ولګېدل، ډیري، او اور یې ورته ورته وایي دونه تیز اور و دومره تیز او دومره غټې غرغنډې وې چې مرغۍ پې د پاسه نه شوه تېرېدی، دومره تیز اور. ابراهیم علیه السلام یې راوست، وی دې اور کې دې غورځه، او په سنګ به یې غورځوي، به یې سنګ اور غورځول خو چې دی ور غورځوي خو دوه کسه به یې نیسي یا څلور کسان، نو اور ته څوک نږدې شوی کم ځای دی، نه یو مچوڼه منجنیق، زه به ترې ټال یاد کوم، یو داسې شی جوړ کړ، یو ټال یا یو باڼچک غوندې یو شی چې په هغې ابراهیم علیه السلام کېنو چې دا به اوچت شي، نو پړې به وشلو، نو نیغ به دې دغه ته ورسېږي د اور دې میانځ ته، خو چې دې سنګ په ټال باندې کېنو، هلته فرشتو رب العالمین ته چغې جوړې کړې، فرشتو الله ته چغې جوړې کړې، یا الله په ټول مخلوق کې دغه یو بنده دی بس ستا عبادت کوونکی، او که دا یو بنده دی ستا عبادت کوونکی دام نن اوس وځېده، نو تر قیامته پورې ستا د نوم غشتو باړو څوک پاتې نه شي. الله بچ کړي، الله بچ کړي. الله فرشتو ته وی او که الله مونږ ته حکم کې مونږ له اجازت راکړې نو مونږ یې مدد کوو. الله وی زه تاسو یې مدد وکړئ.
حضرت ابراهیم علیہ السلام څه کلمات وی هغه کلمات کوم چې بیا وروستو یونس علیہ السلام د کب په ګېډه کې ویلي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا اله انت خو دې کې دا وروستنی ټکي نه دی ویلي لا اله الا انت سبحانك دقه ټکي او په زور چغه والا لا اله الا انت چې ستانه بغیر بل رب نشته الله نن کدی ما ورته غردی په دغه عقیده مې غردی لا اله الا انت بل خدای نشته مگر ته سبحانك الله استا کې اس عیب نشته د هر عیب نه پاکه دا چې دي څوک دوی د خدای زوی دی او دی لور ده دا په خدای کې عیبونه راوباسي لك الحمد ولك الملك خدای ثنا ستا ده بادشاہی ستا ده د نمرود بس بادشاہی وي لا شریک لک خدای ستا هیڅوک شریک نشته او بیا دا کلمات وي حسبنا الله ونعم الوکیل تمارونو دا ډېر خالفه کله تکلیف تر باندې راشي څوک در سره ظلم کوي څوک در سره زیاتې کوي د خدای بندګانو دا د پیغمبر الفاظ وایي چې پیغمبر مبارک فرمایي یو ځل حضور پاک وفرمایل د دجال به خطرناکه فتنه وي ډېر خلک به پکې ګیر شي صحابه وی الله رسول د دجال فتنې نه په څه بچ کېږو وی د حسبنا الله ونعم الوکیل دا وایي حسبنا الله الله موږ له کافي دی بس دا الله مدد کافي دی چې الله وی د هیچا مدد تاجت نشته ونعم الوکیل زما کار سمون کې صرف او صرف الله دی ما بچ کوونکې صرف او صرف الله دی حسبنا الله ونعم الوكيل لا اله الا انت سبحانك دا ډېر بهترین الفاظ هو سره دغه وی چې یونس علیه السلام ویلو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو ډېره ښکلې خبره لا اله الا انت سبحانك له الملك وله الحمد لا شريك له حسبنا الله ونعم الوکیل دا الفاظ اوه او دقه د چې فرشته ورته راله وایي مو د الله نه اجازت وغوښته الله اجازت راکړه زه د باران فرشته یم اوس به سکنډونو کې به داسې اوبه راوورم باران به راولم چې دا اور دله په 2 سکنډه کې وجنم خو صرف الله راته یو شرط لګولی دی وایي که ابراهیم دنه مدد غواړي نو ورکړي لاړ شه اول د هغه نه تپوس وکړه که هغه دنه مدد غواړي وکړي ورسره مدد منگ تا وای شابه چې بس و سوریه را په مخه کم او باران اوورم او دا اور په 2 منټه کې مړ کم دې کې هغه هوا والا فرشته راله زول او طوفان والا وی ما ته که حکم کې الله نه مې اجازت غوښتې دی الله وی تپوس دې وکړه نو زه به اوس طوفان راولم سیلې دا اور به اوچت کم او د نمرود او د ده د کورونو په دا منځ کې به یې خور کم اوس به تتر بتر کم طوفان چې راشي بیا خوار سوچتی دقه خشاک او دا اور به غونډو چت کم د دې د کورونو کې به خور کم او دا کورونه به ورته وسول حکم کوه ابراهیم علیه السلام یو تم وی اما الیک فلا تا ته حاجت نشته ده هغه بل تم وی اما الیک فلا تا ته مې سجت نشته ربي اعلم بحالي الله زما په حال خبردار دی ما ولی الله نینی یو شاعر وی ولسان الحال افصح من لساني لسان الحال افصح من لساني والصمت عن سؤالي ترجماني ویزه چې الله نه سوال کوم زما د حال الله ته پته ده کنه سره سوال کوم زما د حال نه زما رب خبردار دی کنه چې زما کوم حالت دی او زما د چپوالي زما ترجمانی ده چې زه چپ یم نو مطلب زما دا دی چې الله زما کوم حاجت ته ته معلوم دی بس رالل او ټالي اوچتاو فرشتو وی نور خو څه نشو کولی خدا یو به کو ټالې کلک ونیو دې زور لګی نو اوچتېږي شیطان د انسان په شکل لاري هغه ورته وی داسې کار وکړې زه راته یو چل ښیم ورشه جینکۍ راولې پیغلې چې هغوی دلته سرونه سرتور کړي لږ چورلکونه مرلکونه ووایي تاسو ګوره چې ټال اوچتېږي که نه اوچتېږي جینکۍ راوستې او سرونه یې سرتور کړل بس فرشتې لاړې که نه فرشتې کم دی بې سارېږي رسول الله مبارک فرمایي چې د کمې ځای کې یو جینۍ سرتور سر وي هلته د رحم فرشتې نه
او بیا چې لا ګډا کوي. نن سبا زمونږ جینکې په کورونو کې دننه سرتور سر ګرځي. نن سبا زمونږ لوڼه خویندې په کور کې دننه نه، په بازارونو کې، په مارکیټونو کې او په دفترونو کې کولو سر ناستې. نو د خدای رحم د کم دی نه راغلی. سټې ښکاري، مری ښکاري، لیچې ښکاري، خپې ښکاري. د ښځې وجود خو یو ځل یو ښځې سوال وکړو، وی دا پرده چې خدای پاک مونږ باندې لازم کړې ده نو سړی ولې پرده نه کوي چې بنګې کوو؟ ما وی ګوره اوسپنه په دې میدان پرتی، بادم وی بارانو زول او طوفان هم وی څوک یې پټی ده نه باران، خښته په دې باران پرتی، بارانونه هم پکې کېږي او نور هم وی څوک یې نه پټی د باران نه. کاڼې په دې میدان پروت دی، بارانونه هم پې کېږي، لرګي په دې میدان پروت دی، باران او زور او طوفان هم کېږي، لیکن هیرا سره زر اسوک په میدان نه پرېږدي، شل کسه تختی. او هیره چې څونه قیمتي ده نو په مالوچو کې پټی، هغه مالوچ بیا په ډبي کې بند کړي، ډبې بیا په ګوتی کې بسخکۍ کې بند کړي، او بیا هغه بسخکۍ په بکس کې په بکسونو کې دننه چې څونه قیمتي شي وي هغه مرې په پردو په غلافونو کې دننه خلک بندوي. نو ما وی دا ښځه قیمتي شی دی، دا هیره ده، دا سره زر دی. دا که د بار راوسته د دې داسې مثال دی لکه کیله چې په پوستکي کې محفوظه ده، خو چې د کیلې نه د پوستکي لرې که نو څښابی. مالټه دنده څونه قیمتي شی دی، خو چې په پوستکي کې بنده ده نو محفوظه ده، او چې پوستکي ترې لرې که نو په هغه سات څښی شي. هندوانه ده که نه ده وګوره په پوستکي کې بنده ده، په ډیران پرته ده، په پټي کې پرته ده او محفوظ ده، او پوستکي ترې لرې که د هندوانې نه، او اوبه ترې وباسه، جوس ترې وباسه، او په ګیلاس کې کښېږده، 10 منټه پس ورځه څښه. پی د غوا په غولانس کې پراته دي، موتیا دي او سوټې ورسره دننه پرتې دي او محفوظ دي، خو چې د غوا د غولان نه دې بار راویستل او په میدان دې کېښودل، لږ ساعت پس بس ښی. هر قیمتي شی به محفوظ ساتې، هر قیمتي شی به په پرده کې ساتې. پرده رې کړل که خراب وي، ختم وي. هیره دا پردې نه راوباسې دلته کېده، اوس به دې څوک په مخه کې وبې تختی، سره در څوک نه ږدي. نو سړو مثال د اوسپنې او د کاڼي او د لرګو دی، او ستاسو مثال د سرو زرو او د هیرې او د لالونو دی. ښځه قیمتي شی دی، د عزت شی دی، د قدر شی دی. ښځه زنانه په خدای زه دې طالبانو ته هم دي کله ما پورې وخاندي، وایم والله که د ښځو نه بغیر یې شل کې. ځکه نه یو سړی دې راشي یو من غنم خو دې په چچ پاک کړي، اوی لاسونه خوږ شو، لاسونه ستړي شو. ځکه نه ته راشه ډوډۍ پخې کې په تنور باندې یو څه ښځه ټوله ورځ دګۍ سارم درله ډوډۍ پخی، مازدیګر هم پخی، او نانبۍ چې پخی نو کمیس خو یې وتیستي، خو اوس ورته بنې نه مو باسي او اوف اوف کوي، او ځان ته یې پکې بیل لګول. ښځې ته غریبې ته نه پکې شته او نه بل څه شته. ورونه درته بلئ، ټماټر ټیپر دله پرې کوي، څه خدمت نه لري چې ښځه دله کوي په کور کې دننه. نو طالبان ته هم بغیر د ښځې نه یې ګورې نه شی شل کولی. بعضې پکې داسې قمقلې غوندې هم شته، بعضې پکې قمقلې غوندې کله ورسره خاندم، وایم بعضې پکې ګورې قمقلې هم شته. هلته ماشوم دی او چې غولو کې پیمپر ترې لر کړي نو هغه بوجې ته ونیسي، ویې ویندي او د لاسو نه یې هغه ویټامن سي ساسي او دلته دله وړه غږي. بعضې پکې قمقلې هم شته. نو صفایي سنت ته، لاس په وینځي ښه مکمل په صابون او صفایي به کوي. بهر کې زنانه زمونږ خویندې زمونږ لوڼه دي، هغوی ته دا درخواست چې مهرباني وکړې په کور کې دننه یو که بار نو اندامونه مه ښکاره کوئ، د رحم فرشتې د ځان نه مه شړئ، د غضب فرشتې به راشي، شیطان به راشي، بیماري به در کې پیدا کی او غلطه سر به در کې پیدا کی، بیا به خدای ته چغې او جاړې. او چې فرشتې رالې ټال اوچت شو، دغه د جینکې فرشتې لاړې، ټال اوچت شو او ټال یې دیکه ورکړه او ابراهیم علیه السلام یې د اور میانځ ته وروغورځاوه.
خطرناک اور چې څنګه اور منسته ابراهیم علیه السلام ور لړ شو هلته فرشتې ولاړې دي جبریل علیه السلام ولاړ کلکې ونیو الله قادر دی د مارونو الله په هغه اور کې دننه ورته خدای یو باغچه جوړه کړه اور کې دننه زقوم یو بوټی دی په جهنم اور کې به کېږي او خلک به یې خوري د دوزخ په اور کې به مسلمانان ګرځي او حافظان به ګرځي عالمان او شهیدان به ګرځي اور کې دننه هغوی به نه سوځېږي او د خپل خپلوان به وباسي جنت ته به یې بولي فرشتې به پکې ګرځي اور په منځ کې ورته الله باغچه جوړه کړه اور په منځ کې ورته الله انار زرغون کړه او د اور په منځ کې ورته خدای چینه پیدا کړه او الله اور ته حکم وکړه اور ته قرآن وایي یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم یخ شه خو سلاما معتدل یخ معتدل ډېر یخ هم نه چې د یخنۍ نه وله تکلیف ورکړي معتدل یخ په ابراهیم باندې د اور ګرموالی چا پیدا کړی دی الله چې الله ورته یې مه سوځه غودې سوځېده چې چړې ته الله وی اسماعیل به نه پرې کېده پرېږدي چې الله اړه وکړي باران ته ګلی راووره نو ګلی به راځي او چې مه وروانو نه به وره هر څه خو د الله په اختیار کې بهر کې به اختلاف پکې شته خو تقریبا څوک یو میاشت یادوي او څوک څلوېښت ورځې یادوي چې په دې اور کې و اور ته مړ شو او ابراهیم علیه السلام صفا راووت او چې غورځوی یې بربنډ یې غورځولی و بربنډ حضرت جبریل علیه السلام ورته د جنت نه د ریخمو یو کمیس راوړو هغه یې وله ورکړه هغه یې ورته واچوه الله بچ کړه الله مدد وکړه الله مدد کوي مقابله د قوم وکړه د مور پلار یې وکړه د بادشاه وکړه اور ته پرېوته خطرناک اور الله په اور ګوله ګلزار کا قرآن وای نمرود پیش شو چې سره بل سره شم کولی وی بس مهرباني وکړه زموږ ستا لارې جدای وطن نه وځه نو د عراق نه بار وایست لا شام طرف ته روان شو بیت المقدس ته بی بی ساره ابراهیم علیه السلام چې څنګه راووتل د وطن نه او د کلي نه لاره کې کله یو ځای دمه کوي او کله بل ځای دمه کوي هغه زمانه کې آبادي د ځمکې دومره نه وه لکه دا اوس چې څومره ده ځکه د نوح علیه السلام طوفان تیر شوی و خلک غرق شوي او بیا د نوح علیه السلام اولاد کې ځای په ځای لږ لږ خلک پیدا شوي یو ځای کې لږ مسلمان خلک بل کلي کې لږ خلک بل کلي کې لږ خلک نو ابراهیم علیه السلام چې به کوم کلي رته نو په هغه کلي کې به د رب العالمین د توحید د عقیدې د الله د یووالي او څه احکامات چې د الله د هغې تبلیغ او دعوت به چله رالل بیت المقدس ته د شام ځمکه کې بیت المقدس د علاقه ردې له راله د دې ځای نه مصر ته لاړل مصر کې یو بادشاه او ظالم د مصر د هر بادشاه لقب فرعون و فرعون او دغه وخت کې چې کوم فرعون و د ده نوم سنان و د موسی علیه السلام په زمانه کې چې کوم فرعون و د هغه نوم مصعب و مصعب ابن ولید ابن ریاد او د ده نوم سنان و دا یو ډېر ظالم او ډېر خراب سړی او بدعمله سړی و ده ته چې اطلاع ورکړه چې یو سړی دی او مسافر دی او ډېره ښایسته ښکلې ښځه ده ورسره او ډېره خوبصورته ده د دې بادشاه قانون به و چې په لاره به کوم سړی او ښځې ولیدل او ښځه به یې خوښه شوه نو که ورته به یې وی چې دا مې خاوند دی نو خاوند به یې وله وجه او ښځه به ته یې رشته او که وی به چې دی خاوند نه دی رورې دی نو بیا به یې ورته غږ نه کو به یې نه وجه او خاوند به یې د ښځې وجه ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو موږ په بل مصیبت کې گرفتار شو وطن هم پرېښو هجرت هم وکړو په مخ د ځمکه لومبي هجرت ابراهیم علیه السلام او بیبي سارې ګورې کړی دی د دې نه مخکې چا هجرت نه دی کړی دا لومبي هجرت دی دا خو په بل مصیبت باندې یو مصیبت نه دی بل مصیبت دا به څه کېږي دې ښځې ته وایي دې خپلې بیبي ته وی په مخ د ځمکه زما او ستا نه بل څوک مسلمانان نشته
نو ته زما دینی خورې ښځه مې مې او دینی خور مې د اسلام نبی علیہ السلام هم فرمایي قرآن شریف کې الله فرمایي انما المؤمنون اخوة چې مسلمان سره مسلمان ښځه دا په خپل مابین کې دینی لور او خور دی نو په مس د ځمکه زما ستا نه بل مسلمان نشته نو ته زما خورې د دین په لحاظ نو که دا بادشاه دی د بادشاه کارنده ده نه تپوس وکړي چې دا سړی دی څه دی نو ته به ورته وایې چې دا مې ورور دی دروغ خبره نه ده او ما نه هم تپوس کړی دی ما ورته ویلي چې دا مې خور ده نو ما به دروغجن کښېنه ډېره ښه یو روایت کې راځي چې ابراهیم علیه السلام یې جیل کې واچو او بل ځای راځي چې درته وایي زه په مخه دی ښه نو دې غریب لار یو ځنګل کې د یو اونې لاندې کېناسته او دا بیبي تبوت د بیبي ساره خوبصورت ده خشته ده هوښیار هم ده حضرت ابراهیم علیه السلام الله ته لاس اوچت کړ ای زما پروردګاره د بېکسو او د مظلومانو امداد کوونکی الله دی الله زما عزت زما ابرو او زما حیا ستا په لاس کې ده دا د چا په لاس کې نه خدایا ستا د رضا دپاره ما هجرت وکړو او زما بیبیم ستا د رضا دپاره هجرت وکړو الله نن مونږ د ځان امداد نشو کولی که امداد کې پروردګاره ته به کې مونږ بېکسه او مظلومان او بېڅوکه یو څه هم نشته الله زما عزت او زما حیا او زما بیبي الله دا ټول ارڅ ستا په لاس کې دي الله زما مدد وکړه او زما حفاظت وکړه بیبي ساره چې څنګه د ظالم بادشاہ د مصر ځان ته نږدې کا او طلب یې کا چې دې ته لاس ور واچوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث پاک کې راځي چې خدای پاک وی فالج راوست په بادشاہ باندې لاس یې کار پرېښاو او خپې هم کار پرېښاو دا او نیغ ځمکې له لار په ځمکه پرېوت سر د لاندې په ځمکه پرېوت لاس او خپې کار نه کوي فالج ووت چې څنګه سر د لاندې په ځمکه پرېوت بیبي سارې ته وایي وی داسې چل وکړو او خیره دې راته وکړه او حضور پاک فرمایي چې بیبي سارې دغلته الله ته سوال وکړو چې خدایه که دا سړی مړ شو وی به چې دې ښځې مړ کړي دی وله په مری جوړ وکړو که څه چل یې وکړو په لوی غم کې به ووړم نو خدای د مرګ نه بچ کړي اول تا هغه درخواست وکړو ای ښځې بیا درته لاس ناچو او ما معاف کا بیبي سارې ما معاف کړی چې معاف یې کړی بیا ټیک شو برابر شو هغه شیطاني اثر خو په ذهن وي دوباره نیت وکړه چې لاس ورته ور واچي چې بیا ورته کله لاس ور اچاو بیا په ځمکه پرېوت لاس ورته اړوونه رسېده په ځمکه بیا پرېوت او دا خپا او دا لاسونه الاوړې پرېوت یو غرض یې وکړو بیا بیبي سارې ته درخواست وکړو وی دا تا ما ته خیره وکړه او دې ځل مې معاف کا بیا به داسې نه کوم حضور پاک فرمایي چې بیبي سارې م الله ته سوال وکړه یا الله که دې هلاک شو دې مړ شو خلک بوي چې دې ښځې مړ کړه دا به په لوی غم به وړم خدای ته یې روغ کړې بیا ټیک شو په درېیم ځل یې بیا دا چل وکړه او بیا درخواست وکړه بیا جوړ شو اخره کې هغه خپل پولیس والی راوغوښتل وی تاسو خو ماله انسان نه دی راوستی مال هم چېرته پیری راوستی ده چې لاس وغچوم په ما څه چل کېږي تپوس دې کوي ښځې څوک یې نوم دې څه دی وی زما ساره نوم دی او ما درته د ځان او د خاوند د خلاصېدو دپاره خبره کړې وه دا چې کوم سړی دی د ده نوم ابراهیم دی او دا د خدای پیغمبر دی او د ما خاوند دی دیني مې رور دی وسې مې خاوند دی او دا ډېر برګزیده هستي ده ډېر پاک سړی دی د کوم دی موږ د عراق د بابل ښار یو هلته یو بادشاه نمرود او زما دا خاوند دی په اور کې واچو یو هفته د ما په دې خاوند باندې اور ګلې ګلزار او بیا د اور نه صحیح سالم راووته او دې د خدای جلیل القدر پیغمبر دی دې وطن په وطن ګرځي او خلکو ته د ایمان او د اسلام د هدایت
دعوت ورکي. دا بادشاہ ابراهیم علیہ السلام په نسل کې یو سامی وتوي د نوح علیہ السلام جو سام ابن نوح دا په اولاد کې ابراهیم علیہ السلام هم سامی النسل او دا بادشاہ هم سامی النسل په نسب کې بر یو بل سره لګیدل او پتم بادشاہ ته لګیدل چې واقعي دا د خدای رښتونی پیغمبر دی غني اوسه پورې چې ما کمې ښځې ته ملاسه جوړې زه ناکام شوی نیم او ما دې ښځې ته درې ځله لاس ور واچو زه ناکام شوم دا ښځه هم رښتونې ده او دا خاوند هم رښتونی دی. ډېر لوی عزت یې وکړ ابراهیم علیه السلام او معافي ترې وغوښتله او د بیبي نه یې مله معافي وغوښتله او بیا وله خپله لور هاجره بیبي بیا ولا په تحفه کې وروبخله ابراهیم علیه السلام ته لیدي سارې ته وایي دا به ستا خدمت کوي دا ستا خدمتګاره ده او ستا د دې خاوند سره به د مارونو ابراهیم علیه السلام څه وخت په دې مصر کې تیر که او بیا دغه بیبي هاجره او بیبي ساره دا دواړه ځان سره را روانې کړې او واپس بیت المقدس ته راغی. زمارونو چې یو انسان دا څه مصیبت دی بدبند دی که نه دی کو دا څه موږ دی دماغو بدبند دی ویره لوډ سپیکر بر تاسو لوډ سپیکر دی جمعه خراب اوسه پروټیک نه بهر کیف بیبي ساره چې کله لاړه ابراهیم علیه السلام ته دا غریب هم فکر مناوه چې ټیک ده چې د بادشاه لاس خو ماته نه دی را رسېدلی لیکن بیا هم د خاوند په لکې خو به مې وسوسه راځي که نه که زه ورته زرهام به یم چې د هغه لاس ماته نه دی را رسېدلی نو بیا به یم په لکې وسوسه او شک راځي پروردګار څه وکړل د نیکانو د پاکانو خلکو الله ملي خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته دا پردې ختمې کړلې او مخامخ دا منظر یې ورسه لیدل لکه موږ چې څنګه قبر کې مسلمانان کېښودلی شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې سړي په منځ کې به پردې ختمې شو دي به نبي علیه السلام مخامخ ووینو فرشتې به یې تپوس کوي دا مخامخ چې درته ښکاري دا څوک دی نه دا دی ټیک دی روانه هغه ځای نه دی بټن کې روانه دی بس پرېږدي دا دا نه کوي کال هسې دماغو باندې بوجه شي پرده کولاو کړې وه بیبي ساره ورله او خپه ده غریبه جاړي چې د ما د خاوند خو هر څه دي په زړه کې خو یو غم راغی یو دک راغی پریشاني راله وی سړیه ګورې الله د هغه کافر ظالم ذلیله که هغه خدای پاک رسوا که او د هغه لاس ګورې ما ته نه دی را رسېدلی ابراهیم علیه السلام ورته وایي وی ښځې دا خبرې مه کوه ما ته الله مکمل پردې اخوا کړلی او ما ته تم ښکارېدلی او ما ته بادشاه هم ښکارېده زه په زړه کې مطمئن یم الحمدلله د خدای پاک ډېره لویه ثنا او برکت واپس لاړل مصر ته واقعه اوږده ده خو ابراهیم علیه السلام د دواړو بیبیانو سره سموده واپس په بیت المقدس کې تیر کړل بیا د دواړو بیبیانو په منځ کې روانه راغله دا فطري تقاضا ده چې د بنو منځ کې خامخا یو بل سره جګړې او اختلافات راځي او خدای پاک دې کشرې بیبي له بیبي هاجرې له بچی ورکړه هغه له نوم کېښود اسماعیل نو ابراهیم علیه السلام د الله په حکم دا کشره بیبي بی هاجره او اسماعیل علیه السلام راوستل او اوس چې کوم ځای موجوده بیت الله شریف دی دلته یې پرېښودل او د مشرې بیبي بیبي ساره او ابراهیم علیه السلام دواړه بیت المقدس د شام په ځمکه اوسېدل د کشرې بیبي بچیو شو د مشرې بیبي اولاد نشته دواړه اوسېدي روانې د لوط علیه السلام هغه چې لوی شو ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړی او چې لوی شو هغه له الله نبوت ورکړ او خوا کې یو بل کلی دی یو بل علاقه ده د هغې دعوت او د هغې تبلیغ دپاره الله مقرر کړ الله راغه علاقې ته
هلته دعوت ورکوي او د الله احکامات خلکو ته بیانوي. هغه قوم مشرکانو د بوتانو عبادت پرې کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل په خپل ځای کې ناست یو څو میلمانه راغلل په خشته ښکلې مزېدارو شکلونو باندې. چې څنګه راغلل قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا. ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز. چرته په زندګۍ کې ابراهیم علیه السلام بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلې. ډوډۍ به د میلمنو سره یو ځای خوړه. که هېڅ څوک به نو په لار کې به ولاړو او لرې به یې سوکسۍ کړ ای ملګري دلته راشه چې رابغې وی راځه ما سره ډوډۍ وخوره. یاره جي زه خو موړ یم یا یو نوری به خورې خو ما سره به ډوډۍ خورې. د میلمه نه بغیر ابراهیم علیه السلام ډوډۍ نه ده خوړلې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي وی کم انسان چې د میلمه سره ډوډۍ خوري دله خدای په رزق کې برکت اچوي. دا سخام ده او الله تعالی انسان له په روزه او په رزق کې برکت کوي. یو ځل یو بوډا بابا یې راوسته ډوډۍ ورته کېښوده. نو د اسلام طریقه او قانون دا دی چې ډوډۍ شروع کې د الله د نوم نه به شروع کې بسم الله به ووایې. که نور څه نه وی صرف ده ووایه بسم الله. او که دا وی چې بسم الله الرحمن الرحیم نو لا ښه خبره ده. حدیث پاک کې راځي وی چې بسم الله دې د ډوډۍ په اول کې ووایي نو خدای پاک به دله په دې ډوډۍ او په دې رزق کې برکت واچوي. دا یوه شوه. دویم دا شیطان راځي تا سره په دې رزق کې ګوتې وایي. نو شیطان خو نجس پلیت دی په غولو او په ګندګو کې ګوتې وایي نو هغه راوړي ستا ډوډۍ هم ګنده کوي. نه ګوره ډېر خلک اکثر داسې خرابې او څښا بیماری پرې راځي. دا ولې دا موږ د اسلام او د شریعت د آداب او خیال نه ساتو. شیطان په ډوډۍ کې ګوتې وایي په ترکارۍ کې او په روجو کې ورته د شیطان هغه پلیته ډوډۍ وخورئ او د هغه د هغه ګنده لاس هغه شي وخورئ نو هغه دننه په وجود کې بیماری پیدا کړي. نو بسم الله کې د ډوډۍ په اول کې وی نو شیطان به پکې ګوتې نه وي. دا بسم الله د شیطان لپاره یو قلا ده. ډوډۍ به دې پاکه وي پلیته به هم خېټه کې روانې به نه کوي. او د شیطان د هغه پلیت لاس اثرات به په ډوډۍ کې نه راځي. نو بعضې بیماری د شیطان د هغه پلیت لاس ته وجې نه پیدا کېږي د هغې نه به دې خدای پاک محفوظ وساتي. یو ځل حضور پاک صحابه کرامو سره ناستو ډوډۍ خوړله. یو باندیسی راغی. یو صحابي فرمایي وی ډوډۍ ډېره زیاته د برکت وه مونږ لګیو خوړم او خلاصېدله نه. وی یو باندیسی راغی په یو دوو نړو کې خلاصه کړه. وی داسې ډوډۍ هم چېرته نه ده لیدلې چې په اول کې برکت لري او وروسته بې برکت دی. وی حضور پاک وفرمایل چې دا ډوډۍ مونږ شروع کړه مونږ پې د الله نوم واغشت نو شیطان پکې نو برکت و پکې او چې دا باندیسی راغی د ګوتې یوړې د خدای نوم وانغشت نو الله برکت ختم کړ. یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام ډوډۍ خوړه سره د ملګرو لیک یو باندیسی راغی هغه ډوډۍ شروع کړه. حضور پاک وخندل. چې وی خندل نو چا دې تپوس وکړه وی صاحب دا ودې خندل ولې؟ وی دا ډوډۍ چې مونږ شروع کړه نو مونږ بسم الله ووایو نو شیطان تاوېده را تاوېده خو رانږدې کېدی نه شو. وی دې باندیسي د خدای نوم وانغشت نو شیطان راغی د لاس سره یو دی خپل لاس ورګنده کړ. نو بیا دې باندیسي ته یاد شو نو په دا میانځ کې بسم الله ووایي. په چې میانځ کې بسم الله ووایي وی ما شیطان ولیده چې خېټه کې څه خوړې وه ټول یې قی کړل نو ماله د شیطان هغه قی پورې خندا راله. نو ډوډۍ چې کله خورې په اول کې بسم الله وایه دارنګې میوه خورې بل شی خورې بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم. او که درنه یېرئ او په دا میانځ کې درته یاده شوه وی بسم الله اوله و آخره یا پښتو کې وایه اول او اخر دواړو کې د الله په نوم شروع کوم. اول او اخر دواړو کې د الله په نوم شروع کوم. نو د شیطان د ګرفت نو د هغه د هغه پلیت لاس ته به خدای پاک ستا او ستا ډوډۍ محفوظه کړي. د ابراهیم علیه السلام او میلمه ته وایي ای میلمه شا به د الله په نوم شروع کا بسم الله ووایه. میلمه ورته وایي الله څه ته وایي؟ زه خو الله نه پېژنم. الله څوک دی چې ته ما ته الله الله نه یې وایې؟ وایي ښه پاسه
پاسه ګنې اوس دې برابروم زما د خدای نوم نه پېژنې او زما خدای نه پېژنې زما ډوډۍ خورې او بوډا سپینګیري بابې پز چې پاسه ولې ابراهیم علیه السلام ته وحی ولېږله وی دا بوډا دی ولې پاسه الله ما پې ستا ډوډۍ ستا رزق خوړه او دې خبیث ستا نوم وانغېشته او ټوکې وکړه الله څه ته وایي زه خو خدای نه پېژنم نو ما پاساو رب العالمین ډېر لوی د رحم ذات دی وی ګوره ابراهیم علیه السلام دې سل کاله کم و بیشته دی بابا عمر دی او زما دشمن دی ما مست شریک ګڼي ما نه مني او بیا هم زه ډوډۍ ورکوم او نن یو ورځ ستا مېلمه شو نو د لاسه دې ونیو نو پاتې سو عجیبه کار دی وکړه زما دشمن دی زه ورکوم تا یو نړۍ ډوډۍ ورنه کړه زه ابراهیم علیه السلام ورغ په لاره کې کتره پیدا ریوسته بابا اله شابه راځه ډوډۍ نه 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 خو نه نه خو خامخا به خورئ دا ولې وخت دې وشړلم اوس مې واپس بلې وی د کوم ذات ته برکت نه چې مې وشړلې او کوم الله چې تا نوم ناغېشتم او شړلې هغه الله وایي چې دا وله ډوډۍ پې وخوړه ناامید او مایوسه به یې نه پرېږدې خیر دې زما بنده دې زه ډوډۍ ورکوم رب العالمین هغه بابا مسلمان که ما الله دونه مهربانه دی زه یې نه یادوم زه ورسره دشمني کوم اللہ مسلمان کو نو ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بغیر دا میلمن ابراہیم علیہ السلام ڈوڑے بنا خوڑا میلمہ بیزان لپزور پیدا کو خو ڈوڑے بے وسر خوڑا نو چیزا میل او ڈوڑے سنگو دا میلمنو اس دلتا وورا دا قرآن شریف الفان فما لبسان جا بعجل حنیس میلمانه چې سنگرال ابراهیم علیه السلام دې ته کېنه او په منډه کور ته ننوت او یو سی ولا لال کړ دې ته میلمستیا وایي توملې نه چې شوملې ولا وروړو مرچکي وسره یو پیاز نیاز وسره پرې کېو راشه خوره یا لاون ولو کې نه غون سکی ولا لال کړ او پس کې ولا خوروا نه کړې حنیز رویت ته وایي په اور باندې ولا رویت کړ او یو میلمنو ته کې خاله زمونږ د عرب ډېر مهمان نواز په دې کې هغه اثرات شته مونږ خلکو کې نشته رمضان چې کله په رمضان کې د روجماتي په وخت کې ګاډې رواني که نه نو ځای په ځای به په سړک د رستخانونه په بازارونو کې د رستخانونه به لګېدلي په خدای یقین وکړه او دې ګاډو ته به اشارې کوي په لاره به ولاړې دا څادرونه به ورته خوځئ لرې ځای نه به څادر خوځئ چې روجماتي دلته راشي ګاډي کې څومره کسان دي 50 کسان 60 کسان اشارې به درته کوي بل ځای به ولاړي بل ځای به ولاړي په خدای یقین کو زنانو دپاره یې ځان له دې تیار کړي هغه جدا پردې ته وکړي او سړو دپاره جدا پردې ته وکړي او هغې کې چې ګډانو چیلو غوښې پرتې وي چرګان پکې وي وریجې پکې وي جوسونه پکې وي او په خپله صرف په کجورو روژه ماته کې ستا خدمت ته ولاړ چې دا میلمانو خو هغې نه پس په خپله خوراک کوي یو ځای نه خو په دې بازارونو کې به ولاړې ګوتې به ورسره ګوتې او درته به ګوتې درکوي شابه وخت شابه وخت هغه پلاستیک ګوتې کې دننه به روجې هم پرتې وي چرګان به هم پکې وي پیکوړې کباب به هم پکې پراته وي د هغې خپل مخصوص کباب وي هغه به دله درکوي دومره سخا ده په دې خلکو کې او مهمان نواز خلک او مونږ خو چې هغه دی میلمه صحیح کړو که نه غلی غوندې به ټخ ټوخو کړو او په سر به ساده واچو دروازه به بند نه کړو او خدای رابرغې مه کړي په کور کې دننه به په موبایل لکه ته کوم ځای زه ستا دروازې مخې زه خو پېښور کې یم کور له پېښور نوم کېږي زه خو پېښور کې میلمستیا باندې مونږ تنګېږو په میلمستیا به نه تنګېږي دا رزق دی میلمه له ستا په لاس خدای ورکړه د هغه په لاس تا له هم الله درکولی اسراف به نه کې تبذیر به نه کې اسراف هم ښه نه دی تبذیر هم ښه نه دی خو میلمه په میلمستیا به تنګېږي نه دا نبوي سنت دی دا د پیغمبرانو سنت دی او دا خصوصا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه هم ده یو ځل میلمانه راغلي حضور پاک مبارک اعلان وکړ بخاری شریف کې حدیث دی وی چې چا سره د یو کس ډوډۍ وي یو ځان سره میلمه بوځي ته چا سره د دوو کسو ډوډۍ وي دوه د میلمانه هم بوځي ګزاره وکړي
حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ځان سره میلمانه بوتل چې میلمه برکت ته ده خیر عبدالرحمن ازویری هغه وی پلار مې میلمانه راوستل او یې بیبي ته وایي چې د میلمنو له ډوډۍ برابر کا او یې په خپل لال چې ځم زه نبي علیه السلام سره ډوډۍ خورم وی موږ میلمنو له ډوډۍ برابر کړه وی میلمنو تپوس وکړه چې د کور خاوند څه شو ابوبکر څه شو موږ ورته وی خو نشته نبي علیه السلام له تللی دی وی ښه موږ ډوډۍ نه خورو تر څو چې هغه نه راغی موږ ورته وی ګورې غوسه کېږي که راغی ډوډۍ به سړه شي مهرباني وکړئ ډوډۍ وخورئ وی هغې وی چې نه تر څو د کور خاوند نه راغلی مونږ یې راوستو دی رانه بل خواله تر څو چې هغه نه راغلی مونږ ډوډۍ نه خورو هغه سره یو ځای ډوډۍ وخورو ډېره سمه چې نه خورئ عبدالرحمن وی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی وی د پلار په مزاج خو زه پوهېږم چې غوسه کېږي به وی دی کې مې بابا راغله وی چې څنګه راغی وی زه خو د کټ لاندې کوټه کې پټ شوم چې ما ته به غوسه کوي چې تا په میلمنو ډوډۍ ولې نه ده خوړلې او حالانکې میلمنو په خپله نه خوړم وی بیبي ورته وایي چې ته چېرته لاړې د میلمنو نه ولې وی میلمنه خو ډوډۍ نه خوري مونږ ورته ډوډۍ پېښ کړو دوی نه خوري بس غصه شو هغه میلمنو له راغی تاسو ډوډۍ ولې نه خورئ وی څه نه وي نو ستا نه بغیر مونږ ډوډۍ نه خورو وی زما د قسم یې کمه وخوړه زه خورم نه تاسو ته به ډوډۍ کېښودی شوه نو او دا پکار هم ده چې میلمه ته ډوډۍ کېښوده نو زر خوره ځکه ډوډۍ چې سړه شي بیا ګرمول خو مسله ده وی میلمنو وی ښه چې که ته نه خورې زمونږ هم نه قسم یې چې مونږ یې هم نه خورو مونږ دې راوستو ته مونږ سره نه خورې قسم دې خوړه مونږ یې هم نه خورو عبدالرحمن وی ما پسې چغه وواله چې راوزار دی کې چې وی زه راووتم تا ولې دې ډوډۍ نه ورکول مې چې صاحب مونږ خو د ډوډۍ کېښود خو دې وی ستا کور د مالک نه بغیر مونږ ګوتې هم نه ورو میلمنو هم قسمونه وخوړل ابوبکر صدیق هم قسم وخوړه میلمانه وایي مونږ یې نه خورو چې تا راسره لاس نه ښکته کړې ابوبکر وایي زه تاسو ولې نه خوړه دی خورم نو بیا وروڼو چې یو سړی قسم وخوري او د ګناه قسم یې د نیکۍ نه دی وخوړه نا قسم ماتول غوره دي بای سړی ما قسم کړی دی او نه ماتوم قسم مې کړی نه ماتوم نه چې داسې قسم دی وخوړه چې هغه د نیکۍ نه قسم دی یا د ګناه قسم د هغې ماتولو کې ثواب دی ابوبکر فورا وی دا شیطاني اثر و دې غوسه کې راوستم او زه دا قسم ماتوم میلمنو وی ښه ده بس چې ته یې خورې مونږ هم در سره خورو بخاري شریف کې حدیث عبدالرحمن وی نولی به م روچتوله لاندې نه به زیاتېده
میلمانم ماره شو زم مړ شم زما مورم مړه شوه او زمونږ یو خادم هغه هم مړ شو او ډوډۍ د هغې نه زیاته وه چې څومره وه د هغې نه زیاته پاتې شوه او یو قوم سره هم تعلقات وی هغې قوم لم ولیږله او بیا هم پاتې شوه وی سارم نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ولیږله چې د الله رسول لږه ډوډۍ ورا چې په قوم هم وګرځولو په خپله مو کړه تاسو له هم پاتې شو نو میلمه چې کومه ډوډۍ خوري میلمه ته دې کېښوده په دې یریږمه چې دا رزق به کم شي دا رزق به خدای زیاتوي په دې کې برکت واچي نو ابراهیم علیه السلام فورا سخی ورته حلال کړ او روی ته یې کوله دا هم نه چې ولېږه ښوروا پکې سره دریاب مارکه جوړه کو هوټې به یو یو پنځه سمڅې ښوروا به چې غوښه یې سینګره وویسته او میلمنو ته یې کېښوده میلمانه وله ګوتې نه وړې نو هغه زمانه کې به دا رواج و چې بعضې خلک به رالل او د چا په کور باندې به حمله وکړو ډاکوان به و نو هغوی به د هغه کور خاوند خوراک نه خوړه دا د هغې رواج و کور مالکان مړم کی او بیا اخبار لیکلي وی په پرج یې کولاو کړی و هغه چې څه میوې په پرج کې دننه پرتې وې هغې خوړلې او بورچې خانه کې ځان له خوراک ګرم کړی دی او خوراک یې هم خوړلی دی هم ترې غله وکړي هم په هغه کور کې وله خوراکونه کوي بوتې وله نوړې دي خوراک له ویرېد چې دا خدای پاکه دا څوک دی خو چې هغه انسانان هغه خلک پرې پوه شو چې ابراهیم علیه السلام خو په زړه کې یره پیدا شوه نو هغې ورته ځنه وویې انا رسول ربک مونږ ستا د رب استازي یو مونږ فرشتې یو مونږ انسانان نه یو مونږ ځکه خوراک نه کوو مونږ فرشتې یو بس ابراهیم علیه السلام مخلق تازه شو هلته بیبي باندې هم پریشاني راله چې خدای پاکه میلمانه رالل او میلمانه خو زمونږ خو مونږ له څونه خواري وکړله او سخې مر لروي ته هغې خو له ګوتې نه وړې دا جوړ ډاکوان دي او غریب هم پریشانه خو چې دی وي مونږ د الله استازي یو څنګه راغلی یې مونږ ځو د لوط علیه السلام قوم له هغه هلاکو ارسلنا الى قوم لوط مونږ رالیږلي شوي د لوط علیه السلام قوم هغه هلاکو نو د لوط علیه السلام خدا چې دا قانون دی یو انسان هلاکیږي ټول قوم نه د مونږ د پښتنو خبره اوچ سره پکې لامدم سو دي زه سره فورا د خپل لوط علیه السلام در واره غم شو چې دا قوم هلاکیږي زما واره به څه کېږي زما در واره بچي به څه کوي او د هغه خاندان به څه کوي هغوی سره به څه کوو نو دا فرشتې ورته وي مونږ ته د الله له طرف نه دا حکم شوی دی چې لوط علیه السلام او د هغه خاندان به بچ کوو هغې ته به نقصان نه رسېږي مګر یوه ښځه د لوط علیه السلام چې هغه د کافرانو ملګرې ده هغه به ورسره وجنو یو ښځه به ورسره وجنو باقي به لوط علیه السلام او د هغه خاندان بچ کوو او دلته کې څه چل کوي بیبي ولاړه او پریشانه وه هغې له زیرې ورکړو وی تا له زیرې درکو وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب وی تا له زیرې درکو تا له به خدای پاک یو بچی درکوي د هغه بچي نوم درله الله ښودی دی پروردګار اسحاق بې نومې او هغې بچي له به خدای بل بچی ورکوي ستا نصیب هم پیدا کیږي د هغه نوم هم الله ښودی دی یعقوب به ګوره د الله نظام هغه د مونږ پښتانه وایي د هغه او خادر ور وخوري هم په دغه یو ورځ کې د لوط علیه السلام قوم هلاکوي او په دغه ورځ کې د ابراهیم علیه السلام بیبي له بچی ورکوي یو ټیم دی او داسې زیرې ورکوي چې زوی به دې کېږي لور هم نه په لور باندې بعضې عقیدې ورته چې خدای پاک به اولاد درکوي نو اولاد کې زوی هم کیدی شي او لور هم کیدی شي نه زوی به الله درکوي او د زوی دپاره یې ولې د نوم انتخاب هم وکړه چې نوم الله برنه یې ښودلی او بیا دا هم یو سړي ته وایي چې الله به زوی درکړي یا زوی پیدا شي امکان لري چې دا ماجدې په ماشوموالي کې مړ شي
اسې نه نابالغه مړ شي یا بالغ شي مړ شي الله وایي نن وصي به دې کېږي او د نوسي نوم هم الله مقرر کړی دی په اسمان کې چې یعقوب دی دې نه دا معلومه شو چې زوی به دې بالغ کېږي دی ماشوموالي کې نه مري او دی به واده هم کوي او د واده نه پس به زوی هم کېږي نو بیبي سارې وخندل فضحکت وبشرناه باسحاق وی خندل الیدو انا عجوز زه خو بوډی ښځی یم دغې وخت کې د دې عمر څومره یا یو لسکم یا پنځه سل کاله لسکم یا پنځه سل کاله وهذا بعلی شیخه او خاون من بوډای د شپږو شلو کالو دی نو دې د شپږو شلو کالو دی او زه د پنځه یا لسکم سلو کالو یم او زه خو شم دی زمونږ بچي به څنګه کېږي اولاد به څنګه کېږي فرشتې ورته وایي دا د الله فیصله ده بچي د چا په اختیار کې د الله مونږ وایو دا بچي او دا بعضې خلک په دې دغه کې ناست دي دا نجومیان په اخباراتو کې اشتهارات چلی ما له راشئ دوی ورکوم 2 زامن ورکوم 3 زامن ورکوم او ګرنټۍ سره ورکوم ګرنټۍ سره دوی ورکوم هلکه ګرنټۍ سره څوک دوی ورکولی شي نشي ورکولی د قرآن شریف وینا ده الله وایي یهب لمن یشاء اناثا ولمن یشاء الذکور چاله نارینه ورکوم او چاله جینکۍ ورکوم دا الله فیصله او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله هلکان او جینکۍ دواړه ورکوم او څوک شل نه هلک او نه جینۍ وي دا د خدای خوښه ده او سړی په خیر او شر څه پوهېږي که هلک یې ورکړه او هغه هلک لوفر او قاتل او ډاکو نو دا پلار بیا څه وایي یا خدای د دې زوی نه خو نه زوی ښه دی پوهېږي که نه الله په خپل کار ښه پوهېږي موږ نه پوهېږو ممکن ده چې د دې سړي په قسمت کې داسې زامني چې هغه زامن ډاکوان او قاتلان او د پلار او مور دپاره د غضب او د قهر ذریعې نو خدای پاک یې د هغې زامنو نو ته ډېر رولی ورنکړي چاله خدای زامن ورکړي لوڼه ورنکړي ممکن ده چې دا لوڼه یې که الله ته پته یي که لوڼه ورکوم دا به د ده دپاره د رسوایۍ او د شرم ذریعې اړو ورکوم یې وله او چاله خدای دواړه ورکړي دا د الله نظام دی په دې باندې الله ښه پوهېږي او چاله چې خدای په دنیا کې یو نعمت ورنکړي زوی نعمت دی نو خدای پاک دا نه ده چې ګنې ده سره د خدای دشمني ده د رسول الله مبارک 4 زامن یې ورکړل په ماشوموالي کې دی واغېستی وایي د خدای ورسره دشمني اوس د هغه نه د خدای زیات محبوب بنده څوک و زه خو شنډی یم او زما دا خاوند هم شنډ دی مونږ بچي به څنګه کېږي وی دا د الله فیصله ده مونږ د ځانه خو نه وایو پروردګار به تعالی بچی خامخا درکوي نوم الله مقرر کوي اسحاق او د اسحاق نوم ولې الله ولې مقرر کړي علما وایي اسحاق عبراني لفظ دی په معنا د یضحکو سره دی یو هلکه معنی سره فلان چې څوک خاندي یو دا د خندا فعل دی نو دغه وخت کې چې دا زیری ورته وشو نو دی وخندل داسې خندې وکړه چې د ما بچي به څنګه کېږي زه خو شنډی الله نوم به له هغې سره مناسب کېښه پروردګار هغسې وکړه د دغې زیرې نه یو کال پس د بیبي سارې زوی پیدا شو نوم خو د بره نه منتخب شو د الله د طرف نه اسحاق نوم وله کېښودی شي دا د اسماعیل علیه السلام نه 14 کاله کې شروع اسماعیل علیه السلام ته 14 کاله مشه او د 14 کاله کې شل او بیا د اسحاق علیه السلام د خدای پاک زوی ورکړه یعقوب علیه السلام او یعقوب علیه السلام د خدای پاک 12 زامن ورکړي یوسف علیه السلام او د هغه 11 وروڼه او د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل دا بنو اسرائیل چې څومره دي دا ټول د یعقوب علیه السلام اولاد دی دا هغه د هغه 12 زامنو اولاد نو د اسحاق علیه السلام اولاد شو نو د اسحاق علیه السلام نه خدای پاک ډېر لوی نسل خور کړی دی او د اسماعیل علیه السلام د بیبي هاجرې نه چې کوم بچی پیدا و په عربو کې دا ډېر لوی نسل خدای پاک دا لوی نه خور کړی لوی منقبت خدای دواړو بچو له ورکوي اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دا دواړه یو ځای شو نو بیت الله شریف یې جوړ کړ او اسحاق علیه السلام او ابراهیم علیه السلام یو ځای شو
ابراهیم علیه السلام یو ځای شو نو رب العالمین ورته دا حکم ورکړه چې بیت المقدس جوړ کړه. نو دا موجوده بیت المقدس دا د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د لاس جوړ شوی بیت المقدس. وروسته بیا د دې نه وروسته پکې نورو بادشاهانو کار کړی دی. بیت المقدس چې کوم د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په لاس جوړ دی دا په مخ د ځمکه 3 نمبر برکتي جومات دی. اول نمبر برکتي جومات دا بیت الله شریف دی. 2 نمبر برکتي جومات دا د حضور پاک جومات د مسجد نبوي چې وتی په مدینه منوره کې. او 3 نمبر برکتي جومات دا بیت المقدس دی. اوس ډېر لوی جومات دی او ورونو اوس د زمون په قبضه کې نه دی، د اسرائیلو په قبضه کې، یهودیانو نیولې دی او د هغې په قبضه کې. او که د څوک خوښه وي نو مانځه ته خلک پرېږدي او چې کله یې خوښه نه وي نو مانځه ته ورته څوک اړو پرېږدي نه. او دا موجوده بیت المقدس دا هم هغه دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام د لاس دی خو دا وروسته بیا سلطان صلاح الدین ایوبي جوړ کړی دی. دا موجوده بیت المقدس د سلطان صلاح الدین ایوبي د لاس دی. زموږ حضرت شیخ صاحب رحمه الله هغه فرمایل هغه وایي زه تلیم د بیت المقدس جومات وایي په دې جومات په دې دیوالونو باندې قایل لګولی او یې ناشنا قایل دي. وی چې مخامخ ورته ته ګورې نو یو خشته نقشه به راته ښکاري خو که لږ ښي طرف ته دې ورته داسې په درست شوې نو په هر یو ټایل کې سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر ورته ښکاري. که ښي طرف ته پترس کېږي او ګس طرف ته پترس کېږي د هغه فوټو درته پکې ښکاري. او هغوی به فرمایل وی یو منبر پکې پروت دی منبر او دا منبر داسې دی چې دا د یو کجورې د تنې نه جوړ شوی دی او پکې نه میخ شته او نه پکې پیوند شته. داسې منبر دی تراشلی دی او د هغې نه منبر جوړ کړی دی. نه میخ شته او نه 2 تختې یو دی شوي دي چې ګنې هغې یو دی کړي وي. داسې اشنا اشنا منبر پکې پروت دی. خدای پاک د بیت المقدس آزاد کی. نو رب العالمین د چا خواري بسه نه بوزي. بیبي سارا د خپل خاوند سره هجرت وکړه په مخ د ځمکه لومبې هجرت دې وکړه نو الله ورله وښوله دعاګانې به یې کولې چې خدایه مونږ له بچی راکړه یا الله مونږ له بچی راکړه یا الله مونږ له بچی را د بچي سوال به کوې په دې خدای پاک خوشحالېږي خفه کېږي نه. نو خدای پاک په بوډاوالي کې بچی والا ورکړه او داسې بچی والا ورکړه چې هغه پیغمبر شو اسحاق او د نوم انتخاب هم الله وکړه او ورپسې بل بچی نوسی یعقوب علیه السلام هغه پیغمبر او د هغه نه پس بیا چې کوم بل د نوسی زوی حضرت یوسف علیه السلام هغه پیغمبر او په نسب کې 3.5 یا 4 پیغمبران خدای پاک پیدا کړل. خواري د چا بس نه ګرځي. نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې بیت المقدس چا جوړ کړی دی په دې پرچو کې اکثر سوالات راځي نو ته به ورته په جواب کې څه وایې چې دا ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام جوړ کړي. هغې دواړو په شریکه جوړ کړی او دا اسحاق علیه السلام څوک و وی دا د ابراهیم علیه السلام زوی اسماعیل علیه السلام د کشري بیبي و د هغه نه 14 کاله کشر هغه د 14 کاله مشر هغه په لاس هم خدای پاک قربانۍ ورکړي دي او هغه په لاس هم رب العالمین قربانۍ ورکړي دي. زمونږ په دې خلکو کې یو غلط سوچ روان دی. که په چا بیماري راشي خلک وایي دا د خدای نه دی خوښ. که په چا څه تکلیف راشي مال یې هلاک شي یا څه بل څه تکلیف راشي وایي خدای رانیولی دی. که د چا بچو ته څه نقصان رسېږي هلکه وایي که نه بختانه زمونږ دا وایي موږ خدای راونیوه که نه د خدای رانیولی دی که داسې به چرته نه وایه. د دنیا دا مصیبتونه بېشکه کله د نیوکې ضرورت دغه وي کله الله د طرف نه نیوکه هم کېدی شي او د خدای قهر او غضب هم کېدی شي لیکن شک نشته. لیکن کله د ازمایش د انسان د ګناه د رجېدو ذریعه هم ګرځي. پروردګار یو انسان نه ګناهونه شوي وي
تکلیف پہ راولے گناہ پہ اللہ رجے او کله د دنیا دا تکلیفونه دا د انسان د مرتبه د بلندېدو ذریعه دی لکه د ابراهیم علیه السلام ته به څه وایې چې ابراهیم علیه السلام بادشاه ونیو او جیل کې وغورځو نو ته به څه وایې چې دا خدای رانیولی یا د ابراهیم علیه السلام نه بیبي بادشاه بوتله نو ته به څه وایې چې دا خدای رانیولی دی یا اسماعیل علیہ السلام راوست سره د بلې بیبي او په دشتو بیابان کې پرېښود نو ته دا ویلې چې دا خدای رانیولی دی داسې نشي ویلی دا په خدای پاک د هغه مرتبې اوچتولې نمبر 1 او نمبر 2 مخلوق ته الله دا ښیي که په مخلوق داسې قسمه تکلیفونه او مصیبتونه راشي نو مخلوق به الله ته فورا رجوع کوي او ځان ته به ابراهیم علیه السلام را مخکې کوي ابراهیم علیه السلام به ځان ته را مخکې کوي مالا چاچپ را کړ دا مې ځکه وی په دې زمانه کې په دې مسلمانانو باندې ابتلاءات راغلي لکه په افغانستان کې یا په عراق کې یا دلته کې په بعضې علماو باندې او په نیکانو وی بعضې خلک وي چې دا خدای رانیولي دي نو ما ځکه دا خبره وکړه چې دا خبره غلطه ده په احد کې او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو دا بل مثال در کوم او دا حضور پاک مبارک تر حضرت حمزه رضی الله عنه پسونه بے دردې شهید شو دا ویل شي چې صحابه خدای رانیولي دي شهادت د مسلمان د پاره خدای دی وکنه دا یو مسلمان شهید شي او په دې رب العالمین دا مسلمان جنت ته رسی او جنت الفردوس ته الله ورکوي نو د دنیا مصیبتونو او تکلیفونه کله د خدای نیوه کوي بېشکه الله پې زور ورکوي بنده له او لیکن کله کله پې خدای پاک د بنده نه ګناهونه رجوي او کله پې رب العالمین د بنده دپاره مرتبې بلندوي یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي بعضې وخت کې د یو بنده دپاره الله تعالی په جنت کې یو لویه مرتبه مقرر کړي وی دې هغې مرتبې ته په خپل عبادت نشي رسېدی دومره عبادت دی نشي کولی چې هغه مرتبې ته ورسي نو الله په دنیا کې تکلیفات راولي د هغه تکلیفاتو په برکت رب العالمین هغه مرتبې ته ورسوي او بیا د دنیا د تکلیفاتو خدای په دنیا کې هم اجر ورکوي او په آخرت کې ورکوي دا د ابراهیم علیه السلام له څونه اجر میلاو شو ټیک ته تکلیفات ډېر زیات کې شو وطن یې پرېښود مور پلار یې پرېښودل اور ته هم غریب پرېوت بچې ماشوم هم د بیت الله خواله راولي او دلته کې په دشت و بیابان کې پرېږدي بیا دا بچې الالولو دپاره هم سملی لیکن خدای پاک څونه لویه مرتبه ورکړه د 4,000 پیغمبرانو نیکه دی او زمونږ د دواړو جهانو سردار پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په نیکوالی فخر کوي فخر معراج نه چې کله راغی حضور پاک مبارک نو بیان به یې کو وی عیسی علیه السلام شکل د پلانکي سړي په شان دی هلته یې ولیدل که نه موسی علیه السلام شکل پلانکي ته وی ګورئ د هغه په شان دی او ابراهیم علیه السلام د چا په شان دی وی ما ته وګورئ وی په ټول اولاد کې د ابراهیم علیه السلام سره زه مشابه یم زما د هغه شکل یو شان دی نو د حضور پاک څونه ښایسته ښکلی شکل و ابراهیم علیه السلام سره زه مشابه یم په اولاد کې وی زما د هغه یو شکل نو تکلیفات تیر شو لیکن خدای پاک ورله څونه ښایسته بچي ورکړل او د یو بچي په لاس بیت المقدس جوړ شو د بل بچي په لاس بیت الله جوړ شو او په نسب کې پیغمبران اسحاق علیه السلام د 180 کالو په عمر کې وفات شوی دی لوی عمر ولا خدای پاک ورکوي 180 کاله او الخلیل خار ورته وایي اوس هم د بیت المقدس سره خوا کې خار دی الخلیل په دې نوم اوس هم دا خار شته دی د ابراهیم علیه السلام قبر هملته دی او د اسحاق علیه السلام قبر هملته دی دواړه یو بل سره نږدې دفن دي په الخلیل خار کې د ابراهیم علیه السلام سره نږدې دا خپل بچی زمانو د انبیاء کرام دا خدای پاک د هدایت ستوري رالیږلي اوس پیغمبران نه راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمای وی پخوا په هر یو قوم کې او پیغمبر دا هغه قوم د هدایت دپاره
او چې پیغمبر بلال وی الله به بل پیغمبر پیدا کړ وی لا زمانه پس بل پیغمبر ناراضي بس د پیغمبرانو سلسله پر رسول الله مبارک ختم شو وی دری داسې مثال دی نبی علیہ السلام فرمایي لکه یو خشتخ کلی بلډینګ چې چا جوړ کړی وي او د یوې خښتې ځای پکې نیمګړی وي صرف یو خښته وی یو سړی د دې بلډینګ نه ګیر چاپېره چکر وی یاره څه خشتخ کلی بلډینګ دی یاره ارمان که دا یو خښته پکې نیمګړې نه وي وی ښکلی بلډینګ دی خو دا یوه خښته پکې نیمګړې ده حضور پاک فرمایي د پیغمبرانو د هغه بلډینګ هغه نیمګړې خښته زیمه هغه خښته یې زه کوم په ماغه بلډینګ پوره شوې اوس پکې د بلې خښتې ځای نشته نو زما نه پس به څه کېږي نبي علیه السلام فرمایي زما علما زما د قرآن او زما د حدیثو پوی خلک عالمان دا به زما د هدایت ستورې رڼاګان امت ته به زما دین دوی رسی قرآن به دوی رسی احادیث او فقه د فقه شرعي مسائل به دوی رسی پیغمبر به نه راځي رب العالمین دی مونږ د انبیاو د پیغمبرانو په نقش قدم روان خدای مونږ ته هدایت را رسیب او الله د ګمراهۍ نه په امان کې ساتي یو مرګري بیمار دی مونږ تېره جمعه مو ته دعا کړې وه کور کې پروت دی دعا وکړئ چې خدای پاک وله شفا ورکړي او الله ټسټونه به یې لېږلي وي دعا یې غوښتې ده خدای پاک یې ټسټونه پاک راول څومره مریضان چې دي پروردګاره ته ټولو مریضانو له شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه یې خلاص زمونږ یو دوست دی د مردان هغه عمرې له روان دی ما ته یې په ټیلیفون وی دعا راله وواړئ دعا وله وکړئ چې خدای پاک یې په خیر بوځي او په خیر راول او باید دوستان عمرې له تللي دي هغې تندو کې چې الله یې په خیر واپس راول الله زمونږ د ټولو د بیت الله حج عمرې نصیب کړي الله مونږ هر قسمه پریشانو د مصیبتونو په امان کې وساتي الله که د چا په کورونو هسپتالونو کې مریضان یې ته ونه شفا ورکړي خدای زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي الله زمونږ د دې وطن او د مسلمانانو حفاظت وکړي